بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع د فطرت څه شی دی. قرآن کریم فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خپل مخ دی دین ته برابر او برقرار وساته. د الله تعالی په هغه فطرت ټینګ شه په کوم باندې چې الله تعالی انسانان پیدا کړي دي. د الله تعالی په تخلیق کې څوک تبدیلی نشي راوستلی. یعنی که څوک وغواړي چې فطرت بدل کی دا ناممکنه ده. همدغه بیخی سم او صحیح دین دی، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. او په یو حدیث شریف کې راځي چې كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. یعنی هر ماشوم په فطرت باندې پیدا کیږي. بعض علما د دې ترجمه داسې کوي چې هر ماشوم په اسلام باندې پیدا کیږي. دا معنا هم صحیح ده. بیا وروسته د هغه والدین یا مور او پلار د هغه څخه یا یهودي جوړوي یا ترې نصرانی جوړوي یا ترې مجوسی جوړوي. یعنی د ماحول په سبب بل مذهب اختیاروي. لیکن اصلاً هر ماشوم په فطرت یا اسلام باندې پیدا کیږي. هغه که د مسلمانانو ماشومان وي او که د کافرانو. خو دلته یو مهم سوال پیدا کیږي. هغه دا چې لږ مخکې په آیات شریف کې ذکر شو چې په فطرت کې تبدیلی نه راځي. نو بیا ولی د مسلمانانو څخه د کافرانو تعداد په دنیا کې زیات دی، سره د دې چې ټول انسانان په فطرت یا اسلام باندې پیدا شوي دي. نو په دې خبره د پوهېدلو دپاره باید فطرت وپېژنو. په حقیقت کې فطرت صرف د یو شي نوم نه دی، بلکې فطرت د څو شیانو د مجموعي نوم دی چې تفصیلي په دې ډول دی: طهارت یا پاکوالی، د خالق تصور، عاجزي، اطاعت، د حیواني صفتونو څخه ځان ساتل، د خود غرضۍ او لالچ، ظلم، غلا او دروغو څخه ځان ساتل، د خرابو خواهشاتو کنټرولول، عدالت او انصاف کول، چې د دې ټولو شیانو مجموعي ته فطرت وایي، چې الله تعالی ټول انسانان په همدې فطرت پیدا کړي دي. او انسانان که هر څومره کوشش وکړي د الله تعالی په دې جوړ شوي فطرت کې هیڅ تغییر نشي راوستلی. یا په بل عبارت دا هغه سافټویر دی
چې الله تعالی د انسانانو په هارډویر کې داسې انسټال کړی دی چې که انسان هر څومره وغواړي نه یې ډیلیټ کولی شي، یعنی د منځه یې وړلی نشي، خرابولی نشي، نه یې ایډیټ کولی شي، یعنی نه پکې کوم فرق او تغییر راوستلی شي او نه یې ریسیټ کولی شي. او هر انسان که په دې ذکر شوو شیانو یعنی فطرت باندې عمل وکړي، خود به خود اتوماتیک مسلمان دی. ځکه وایو چې اسلام د فطرت دین دی. خو سوال پیدا کیږي چې په هر انسان کې فطرت شته دی او اسلام د فطرت دین دی، نو بیا ولی هر انسان مسلمان نه دی؟ جواب ته ښه توجه وکړئ. 3 شیان داسې دي چې د فطرت د ظاهرېدو مخه نیسي. یعنی که دا 3 شیان نه وي نو فطرت به په مکمل ډول ظاهریږي او انسان به مسلمان جوړیږي. دا 3 شیان عبارت دي. دا 3 شیان عبارت دي له نفس، دنیا، غلط فهمی او غلط تعلیم څخه. نو کله چې انسان د نفس او نفسی خواهشاتو غلام او دنیا پرست شي او د غلط فهمیو او غلطو تعلیماتو ښکار شي، نو بیا یې فطرت په پوره او مکمل ډول ظهور نشي کولی. د دې مثال لکه د یو لګېدلي ګروپ یا بلب په شان دی. که چیرته په یو لګېدلي ګروپ باندې یوه ټوټه واچوو یا یې ترې تاو کړو، نو د ګروپ رڼا کمیږي. او که هر څومره ډېرې ټوټې پې واچوو یا یې ترې تاو کړو، نو رڼا به هم په هماغه اندازه کمه شي. یعنی پوره او مکمل رڼا به د ټوټو څخه د باندې نه وځي. فطرت هم همداسې دی. که چیرته د نفس او د نفسی خواهشاتو، دنیا پرستی او غلط فهمیو او غلطو تعلیماتو ټوټې پرې واچول شي، نو فطرت هم په پوره او مکمل ډول نه ظاهریږي یا ظهور نه کوي، تر څو چې انسان ته صحیح لاره وښایي، چې په نتیجه کې انسان د نفسی خواهشاتو لار نیسي او د فطرت خلاف کارونه کوي. باید ووایو چې الله تعالی چې د فطرت کوم سافټویر د انسان په هارډویر کې انسټال کړی دی، په هغې کې هیڅ تبدیلی او تغییر نه راځي. لا تبدیل لخلق الله. ځکه خو هر انسان اگر چې په خپله بې انصافه او بې عدله وي، ظالم وي، دروغ وایي، غلا کوي او داسې نور، مګر کله چې ترې پوښتنه وشي چې عدل او انصاف ښه دی او که بد، نو وایي چې ښه دی. هیڅ کله نه وایي چې عدل او انصاف بد شی دی. همدارنګه که د ظلم، درواغو او غلا په باره کې ترې پوښتنه وشي، نو وایي چې ظلم، دروغ او غلا بد کار دی. یعنی فطرت همیشه سالم او صحیح وي، خو د نفس،
خو د نفس، دنیا او غلطو تعلیماتو په سبب په ظاهرېدو کې کموالی او فرق راځي. وما علينا إلا البلاغ المبين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.